تیر کم کې اختر ورځو کې د 2024 اپریل شمالي وزیرستان ته د انس حقاني نارسمي سفر په افغانستان او پاکستان دواړو کې غبرګونونه راپارولي دي. ښاغلي حقاني د طالبانو حکومت کې د کورنیو چارو وزارت وزیر سراج الدین حقاني ورور دی. نوموړي د طالبانو حکومت کې د هغه کمیسیون غړی هم دی چې د جمهوریت له پرځېدو وروسته له افغانستانه د وتلو سیاستوالو او حکومتي چارواکو د بیرته ورستنولو لپاره جوړ شوی دی. انس حقاني په 2014 کال کې په بحرین کې ونیول شو او افغانستان ته ولېږدول شو. وروسته په مرګ محکوم شو، خو د 2019 کال په نومبر کې په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استادانو په بدل کې خوشی شو او په ځانګړې الوتکه کې قطر ته بیرته ولېږدول شو. د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان د 2014 کال په اګست کې حقاني شبکې تښتولي وو. بي سي پښتو ته معلومه شوي چې انس حقاني له څو نورو ملګرو سره له ویزې پرته شمالي وزیرستان ته تللی و. خوست، پکتیا او پکتیکا له شمالي وزیرستان سره نږدې پراته ولایتونه دي. نوموړي رسنیو ته ویل شمالي وزیرستان ته یې سفر نارسمي و او د خپل وژل شویو وروڼو او نورو دوستانو د قبرونو زیارت ته تللی و. د خوست غلام خان بندر، د پکتیکا انګور او د پکتیا خرلاڅي هغه لارې دي چې د کرښې بلې غاړې وزیرستان ته تګ راتګ پرې کیږي. خو په دا وروستیو کې د تورخم، سپین بولدک او چمن په ګډون پر ډیورنډ کرښه د کرښې دواړو غاړو ته له ویزې پرته د ځایي خلکو تګ راتګ ان ناشونی بلل شوی دی. په چمن کې په دې اړه د شوي پرلت څه باندې 200 ورځې پوره کیږي. د پرلت کوونکو یو مهمه غونډه دا ده چې دواړو غاړو ته د ځایي اوسېدونکو لپاره له ویزې پرته تګ راتګ د پخوا په څېر آزاد شي.